بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د ازبکستان ملي امنیت شورا له سلاکار سره او د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره لیدلي. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه لیدنه کې د افغانستان ازبکستان ترمنځ دوه اړخیزو اړیکې د اوسني وضعیت ترانزیت او سوداګرۍ خبرې شوې. په دغه لیدنه کې عبدالعزیز د خپل هیواد د امنیت افغانستان له امنیت سره تړلی بلي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته یې د ازبکستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو استازو ترمنځ د جوړېدونکي سیاسي او اقتصادي کنفرانس ګډون بلنه ورکړې. من مشر له موږ سره وایي که زموږ ویډیو خوښوي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.